لا مولا انصاري د صالح پوښتنه د وینې توند او وحشت د قرآن او حدیث له کومو برخو زده کړی. په کابل کې د ملایانو لویه غونډه نن په داسې حال کې پیل شوه چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له ملایانو څخه د طالبان له ادعا شوي امیر المؤمنین سره د بیعت او د طالبان د مخالفانو پر وړاندې د فتوا غوښتنې وکړې. د هرات مشهور افراطي ملا مجیب رحمان انصاري په خپله وینا کې د هغه کسانو د سر پرې کولو فتوا ورکړه چې د طالبانو پر وړاندې سر پورته کوي. نوموړي وویل چې د طالبان حکومت د دین د حافظانو په شهادت او رشادت په ډېرې سختۍ رامنځته شوی او په ډېرې سختۍ به له منځه ځي. د نوموړي څرګندونه ته په غبرګون کې د بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح له ملا انصاري څخه پوښتنه کړې چې د وینې د دومره توند الهام یې د قرآن کریم او حدیثونو له کومې برخې یا کوم انساني مکتب څخه اخیستی. صالح زیاتوي چې که نن ټاکنې وشي د مدرسې دننه به یې طالب وګټي، خو له مدرسې د باندې د مدرسې په کلي کې به یې هم وبایلي.